تازه نوې او د خوشحالۍ خبر په بي پی ایل سیالۍ کې مجيب الرحمن نوې نوم ځان ته غوره کړل. نوې ریکارډ پرې خدا چې سې کړې دي. ویډیو را سره تر پایه وګورئ په ډېر څه به پوه شئ. ګرانو مینوالو یو ځل بیا مو په سلامونو او نیکو هیلو هرکلی کوم. د یادونې ده چې د بنګلادیش تجارتي لیګ د 2019-2020 سیالۍ پای ته ورسېد چې په لومړي ځل راجشاهي رایلز اتلولي خپله کړه او اوس به تر راتلونکي کال پورې د اتلې لوبډلې په توګه یادېږي. د بنګلادیش تجارتي لیګ کې د نورو لوبغاړو ترڅنګ یو شمېر افغان لوبغاړي هم ولوبېدل چې ځینې پکې ښه وځلېدل چې په هغوی کې هم یو مجيب الرحمن و چې د بنګلادیش تجارتي لیګ ختمېدو نه مخکې استرالیا ته لاړ او هلته په بیګ باش تجارتي لیګ کې لوبېږي. تازه کریک انفو د بنګلادیش تجارتي لیګ د ټولو لوبغاړو څخه یوه غوره لوبډله جوړه کړې ده چې په دغه لوبډله کې افغان وروتو اچوونکی مجيب الرحمن هم شامل دی. د انډریو رسل په مشرۍ دغه غوره لوبډله کې محمد نعیم، لیتن داس، ریلی روسو، مشفق الرحیم، ډیوډ ملن، مهدي حسن، محمد عامر، مجيب الرحمن، مهدي حسن رانا او مستفیض الرحمن شامل دي. مجيب الرحمن چې د بنګلادیش تجارتي لیګ کې د کومیلا وایرس لوبډلې لپاره لوبېده هغه د 15.06 په اکانومي سره 15 ویکټې ترلاسه کړې. همداراز نوموړي د خپلې لوبډلې لپاره ښه لوبه ترسره کړه او په یوه لوبه کې خوان د دواړو لوبډلو ترمنځ لوبه سوپر آور ته لاړه چې مجيب الرحمن د خپلې لوبډلې له لورې سوپر آور ترسره کړل او خپله لوبډله یې بریالی کړه. په دغه لوبه کې مجيب الرحمن 4 لوبغاړي سوځولي چې د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې هم ترلاسه کړه. د بنګلادیش تجارتي لیګ کې محمد نعیم 359، لیټن داس 455، ریلی روسو 495، مشفق الرحیم 491، ډیوډ ملن 444، انډریو رسل 225 منډې او 14 ویکټې هم ترلاسه کړې وې. مهدي حسن 253 منډې او 12 ویکټې اخیستې وې. محمد عامر 10، مهدي حسن رانا 13 او مستفیض الرحمن هم 10 ویکټې ترلاسه کړې وې. نو دوستانو مینه او مننه چې ویډیو مو راسره ولیدله. که خوښه شوې مو در سره لایک کړئ او د خپلو دوستانو سره یې هم شیر کړئ. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.